ګران او عزتمندو مسلمانانو د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه ستاسې په مخ کې یو څو آیاتونه تلاوت شو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه یو حدیث شریف چې امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب بخاری شریف کې ذکر کړی دی، ستاسې مخ ته ذکر شو. عزیزانو، په دنیا کې چې د هر شخص پوښتنه وکړي چې سر فهرست په ما او تا خپل حال وارزو، د دې هر شخص کوشش دا دی چې په خپل وظیفه، په خپل معامله، په خپل کسب، تعلیم، روزګار، هر شی چې ورته دی غواړي چې کمال ته ورسېږي. کمال یو داسې صفت دی چې کافر او مسلمان نه غواړي. کافران هم کوشش کوي چې کمال ته ځان ورسي، د مسلمان کوشش هم دغه چې کمال ته ځان ورسي. که دین راواخلې، که دنیا راواخلې، د هر شخص کوشش دا دی چې کمال ته ځان ورسي. اول سیم سي، دوم سیم سي، دولسم سي، سی پوهنتون سي، سی ماسټري سي، سی پی ایچ ډي سي، زب سي. ولې دی څه وکړي؟ د مقصد څه دی؟ دی کمال ته ځان رسوي چې زه هغه درجې ته ولاړ سم چې بس نو خلک وایي دا کامل سي. ترتیب دا بس تجار حضرات راواخله، اخته دي تر اوسه په یو تجار نه دلی چې بس د بالا بس نن مې بس تجارت ودرېږي. نه، کوشش دي. تعلیم راواخله، کسب راواخله، کشتګر او بزګر حضرات راواخله، هغه هم کوشش کوي چې خپل کښت کروندې ته ښه طریقې ورکړي. پروش کال مې باغ 15 خورواره انار وکړم، سږ کال کوشش کوم چې ښه کود، ښه انبار، ښې ورځم 6 خورواره. کمال هر یو غواړي، ځینې ورسېږي، ځینې نه ورسېږي. الله عز وجل د ایمان او د اسلام کمال په دغه آیاتو کې ذکر کړی. د بدر په غزا کې 314 کسان ول، د ګوتو په شمېر. اراده هم د غزا و جهاد نه و چې راوتل، یو قافله را روانه ده، د هغې مخ نیسو. لیکن الله عز وجل د زرو کسانو په مقابله کې فتح و نصرت ورکړي. قرآن دا خبره ذکر کړې ده، په دې کې شک شبهه نشته. څه وجه؟ کوم زیور په دوی کې موجود و؟ هغه کوم کمال و؟ هغه دغه کمال و چې الله عز وجل په دغه آیاتو کې ذکر کړی. مؤمن چې کله د کمال درجې ته ورسېدی، بیا خو لا 1000 کسان و، بیا 300 کسان د 3 لکو کافرانو دپاره کافي دي، لیکن کمال نشته. په عقیدې کې کمال نشته، په عبادت کې کمال نشته. ټول شپه تهجد کوي، سهار چې په مجلس کې کښېني غیبت کوي. هغه حاصل کړي ثواب په اوبو لاهو کې، نو کمال د کومې لپاره ځي؟ هلته یې ګټه، هلته یې بېرته مصرفوه، دا ډېرېږي. هلته یې ګټي، هلته یې مصرفوي. نو په سورة الانفال کې الله عز وجل د کاملو مسلمانانو صفات ذکر کړي. مفتی صاحب رحمه الله فرمایي چې هر مؤمن مسلمان ته پکار دي چې په دغه صفاتو کې کوشش وکړي، ځان عرضه او پیش کې پر دغه صفاتو چې آیا دا صفات په ما کې شته که یا که چیرې دا صفات په یو مؤمن کې موجود به د الله شکر دې ادا کړي چې یا الله زه کې مستحق نوم، څنګه دې په ما کې شي، دا ستا فضل و کرم دی. که چیرې په یو چا کې دا صفات نه وي پر مخ، یا یو څه موجود دی یو څه نشته، هغه دې کوشش وکړي چې دا صفات په ځان کې راوړي. 15 صفات دوست فیصله الله عز وجل څه کړی ده؟ انما اولئک المؤمنون حقا. په چا کې چې دا 15 صفتونه راغله، الله عز وجل فرمایي دا په پوره صداقت سره ایمان والا خلک دي. بیا که د نړۍ کافران تا ته ترهګر وایي، دهشتګرد وایي، افراطي درته وایي، هر څه درته وایي، قرآن چې تا ته کامل مؤمن وایي، بیا دی چا په کیسه کې خدا بس به کړی. انما المؤمنون، الله عز وجل فرمایي یقینا بشکا
المؤمنون کامل مکمل مؤمنان څوک دي شمارې الذين هغه کسان دي اذا هر کله ذکر الله چې د دوی مخته د الله عز وجل یاد وسی وجلت قلوبهم د دوی زړونه بیریږي یو صفت دی د مؤمن یو صفت دا دی چې د مخته د الله عز وجل یاد راغی دی وبیریږي بیره پر دوه قسمه د واوري د بعضې خبرې زه وخت درته کوم علمي خبرې د کتاب خبرې دي یو خو تفسیره ده چې زه کمنټ کوم تفسیره کوم یو علمي خبره بیره پر دوه قسمه ده یو د عوامو بیره ده بل د خواصو بیره ده عوام د الله عز وجل څه ولې بیریږي دوژخونه دي ماران دي لړمان دي د قبر عذاب دی د دې دنیا بې برکتي ده پام کوه چې حرام ونه خوري په قبر کې نکیر و منکر راځي پام کوه چې ګډوډ ونه کړي په قبر کې نکیر و منکر راځي د عوامو خوف او بیره د الله عز وجل څخه د عقوبت او تعذیب پر بنیاد بل خوف او بیره د خواصو ده انبیاء علیهم الصلاة والسلام صدیقین شهدا علما صلحا د انبیاء او د علیهم الصلاة والسلام او د دوی څخه راوسته چې کوم خواص دي د هغوی بیره د الله عز وجل څخه د تعذیب پر بنا نه ده هغه د عظمت او د لویي پر بنا ده دوی ولې د الله څخه بیریږي چې الله عز وجل عظیم ذات دی د کاملې واکدارۍ خاوند ذات دی ځمکې پیدا کړي دي اسمانونه پیدا کړي دي جنتونه او دوزخونه پیدا کړي دي دغه یې فرق دی نو کامل مؤمنان څوک دي الذين هغه کسان دي اذا هر کله ذکر الله چې د دوی مخته د الله عز وجل یاد راسي وجلت قلوبهم د دوی زړونه بیریږي د دوی زړونه بیریږي چیرې چې ذکر وشي د الله دوی وبیریږي ما مخکې درته ویل مال بعضې خبرې علمي دي اوس نو سوال واوره تاسې به درسونه ویلي یا به مکتب وایي یا به مدرسه وایي خو دا به سره وایي په ښار کې خو بې سواده سړی نه وي درس وایي ستا سوال کې سوال پیدا شو چې په قرآن کې خو موږ اورېدلي دي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله عز وجل په یاد سره زړونه آرام پیدا کوي سورة الرعد په سورة الرعد کې الله عز وجل فرمایي چې چیرې زما یاد وسي هلته زړونه سکون آرام پیدا کوي په سورة الانفال کې الله عز وجل فرمایي چې زما یاد وسي خلک بیریږي ټکر راغی که نه راغی یو ځای الله عز وجل فرمایي چې مؤمنان هغه کسان دي چې د دوی مخته زما یاد راسي وجلت قلوبهم دا د وجلت کلمه د وجل څخه ده لکه شرف د وجل معنا خوف بیره ډار یو ځای الله فرمایي چې زما یاد وسي زړونه آرام مومي بل ځای الله عز وجل فرمایي چې زما یاد وسي زړونه بیریږي ګرد عمر چې اشکال چاته پیدا کېږي د کم علمي څه پیدا کېږي زموږ علم اوس ناقص دی دا داسې موږ ته اشکال پیدا شو مفتي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دیوبند په علماو کې یو عالم دی دومره فقیه او ستر عالم و چې د دیوبند ټوله بزرګانو علماو دته ابو حنیفه عصر وایي داسې ظالمان هم شته د دیوبند علماو ته وهابیان وایي الله بنده د ټول هندوستان په علماو کې مفتي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله لقب یې وړی ابو حنیفه عصر وهابیان خو امام صاحب ته مشرک وایي العیاذ بالله د چې کله د حضرت حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمت الله علیه سره بیعت وکړي دی عالم او هغه پیر و مرشد د بیعت د سلسلې څخه وروسته چې یو څه وخت تیر سو خبره تر څه پورې درته کوم تر علم پورې ګرد عمر د قرآن او حدیث تر مابین چې تضاد چاتور پیدا کېږي یا ټکر پیدا کېږي د دې معنا دا دی چې زموږ علوم ناقص دي موږ پر علم نه دی کړی مفتي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې بیعت وکړي یو څو مر بعد حاجي صاحب ته خط ور واستوي چې حضرت د کومې ورځې څه چې ستا سلسلې ته داخل سوی یم ستا مرید جوړ سوی یم او تا ما ته د خلافت اجازه راکړل یو څه شان په ما کې پیدا شوي دي هغه زه ستا سره شریکوم ریا میا په دې کې نشته دې ته وایي دا داسې ترتیب دی لکه شاګرد چې د استاد سره حال شریکي دا داسې ترتیب دی لکه زوی چې د پلار سره حال شریکي
نو زما مرشد زما شیخ یو حالت مې دا راپکښ پیدا سوی دی ستا د بیعت ستا سره د بیعت څخه وروسته چې هر څوک ووینم ځان ته هغه کښته وینم پخوا دا صفت نه وره پکښې د بیعت د برکت د وجې دا طبیعت مزاج مې جوړ سو چې هر څوک تر ځان بټ بولم دا هم تر ما ښه سړی دی دا هم تر ما ښه سړی دی دا هم تر ما ښه سړی خپل ځان هېڅ راته ګرځېدلی دی یو بل صفت دا راپکښې پیدا سوی دی صفت یې بولي حالت و کیفیت یې بولي چې په قرآن و حدیث کې په ټوله قرآن کې د ټولو احادیثو په ذخیره کې ټکر نه راته معلومېږي داسې اشکال نه دی راته پیدا چې کشکې په دغه مسله سره خلاص وي ولې د دغه آیت و حدیث تر مابین ټکر راغلی ولې د دې دوو آیاتو د مفاهیمو مضامینو تر مابین لفظي تضاد او چې ما درته وویل اوس موږ ته ټکر پیدا یو ځای الله عز وجل فرمایي چې ذکر کیږي زړونه اطمینان پیدا کوي بل ځای الله عز وجل فرمایي چې ذکر کیږي زړونه بیریږي آیا اطمینان او خوف سره ټکر نه دی آیا سکون او خوف سره ټکر نه دی سورۃ الانفال کې الله عز وجل فرمایي چې زړونه بیریږي او سورۃ الرعد کې الله عز وجل فرمایي چې زړونه اطمینان پیدا کوي علما فرمایي ټکر نشته دلته د حیثیت فرق دی هغه څوک واورئ هغه څوک چې الله عز وجل د عقیدې پر بنیاد ذکر کوي د باور پر بنیاد ذکر کوي د یقین پر بنیاد ذکر کوي چې الله عز وجل خو الله دې زموږ رب دې زموږ خدای دی د هغه زړه سکون پیدا کوي چې موږ خو بیا رب نه یو موږ کافران نه یو چې رب ته عقیده نه لرو دا تاسو وګورئ څومره د مایوسۍ حالت دی بل ملک او بلې خاورې ته که دغه حالات ورولي چې په دا 40 کاله پر موږ تاسې تېر شول دا هېڅوک نشي برداشتولی یا به ټوله مري د لیونتوبه یا ټوله تباه کېږي خراب کېږي لیکن موږ چې هر څونه مایوسي سو هر څونه مجموع الحمدلله خدای خو مسته نو هغه یاد چې د عقیدې پر بنیاد وسي د یقین پر بنیاد وسي د باور پر بنیاد وسي په هغه سره زړه سکون پیدا کوي او هغه یاد چې د عقوبت او تعذیب پر بنیاد باندې وسي چې الله عز وجل خو دوزخونه پیدا کړي دي ورونه یې پیدا کړي لړمانو مارانو قبر یې پیدا کړي دي هلته د انسان زړه بیریږي نو د سورۃ الانفال مصداق چې زړونه بیریږي دا د عقوبت او تعذیب پر بنیاد دی او د سورۃ الرعد مضمون چې الله د الله یاد چیرې کېږي هلته زړونه ارام وي هغه د څه دی هغه د اعتقاد و باور او د یقین پر بنیاد دی سر په خلاص دا یو مشکل دی نو یو صفت د کاملو مؤمنانو دا دی چیرې چې د الله یاد کېږي د دوی زړونه بیریږي سبحان الله څونه عظیم ذات دی په قرآن کریم سورۃ الزمر کې الله عز وجل دا دواړه اړخ ذکر کړي دي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله زمان ایک بندگان هغه دي چیرې چې د الله یاد کیږي چیرې چې د قرآن تلاوت کیږي تقشعر زیږه زیږه سي دې ترجمه مشکله ده په پښتو تقشعر زیږه زیږه سي تقشعر شخ شخ ودریږي جلود الذين پوستکی د هغه کسانو یخشون ربهم چې د خپل رب څخه بیریږي نیک مسلمانان هغه دي چې په کوم مجلس کې د الله یاد کیږي چیرې چې د قرآن تلاوت کیږي چیرې چې د حدیث مفهوم بیانېږي د دوی یو صفت دا دی چې د دوی پوستکی زیږه سي دا د وطن ویښته شخ شخ ودرېږي چې یا الله دا څنګه معامله ده دا څنګه معامله ده د عقل څخه بالاترې خبرې ثم تلين جلودهم وقلوبهم یو ځای فرمایي چې د انسان د بدن ویښته شخ شخ درېږي دا یې ګوره هغه د خوف ځای دی بیا څه فرمایي ثم تلين جلودهم وقلوبهم بیا یې پوستکي هم ارام سي زړونه هم ارام سي الى ذکر الله د الله عز وجل یاد ته دغه آیت کې الله پاک دواړه اړخ ذکر کړ چې هم بیریږي هم یې زړونه سکون پیدا کوي نو څونه ښایسته صفت دی موږ تاسو کې باید راسي دا خو وساتي د الله عز وجل یاد چې کېږي انسان وبیریږي په یو اړخ د سکون پیدا کوو چې الحمدلله رب لرو بیا خالق او مالک او رازق نه او په بل اړخ چې عذابونه موجود دي نو بیا به څه شي